ښاغلی مفتي صاحب اسدالله ورور د کندهار ولایت څخه پیغام پرېښی دی او پوښتنه کړې ده. پوښتنه په دې ډول ده، وایي چې یو څوک یوازې په پایجامه کې یا یوازې په لنګ کې لمونځ کولی شي سره د دې چې د قمیص امکانات هم ورته موجود وي. مهرباني وکړئ محترم مفتي صاحب که ورته جواب ووایاست. حامدا و مصلیا اما بعد. د محترم ورور د پوښتنې په جواب کې علمای کرام فرمایي چې یوازې په لنګ او یوازې په پایجامه کې لمونځ کول دا صحیح دي، مګر دا مکروه عمل دی، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لدې منع کړه ده. که څوک په یوه جامه کې لمونځ کوي بل شی یې نه وي ورسره اغوستی، په یوازې لنګ یا یوازې پایجامه سره که څه هم ستر د عورت حاصل سو مګر زینت نه دی حاصل سوی او لمونځ د الله پاک جل جلاله د دربار حاضري ده، نو په دې وجه د لمانځه په وخت کې ښه او ښایسته لباس اغوستل پکار دی. په داسې لباس کې لمونځ مکروه دی په کوم کې چې څوک هغه د باندې نسی راوتلی یا یو خاص مجلس ته نسی حاضرېدلی، او که چیرې یو څوک لمونځ وکړي یوازې پایجامه کې د قمیص د درلودلو توان هم ولري نو لمونځ یې صحیح دی، لیکن سره د کراهته. ځکه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي که چیرې په تاسو کې د یوه سره دوې جامې وي نو په هغه دواړو کې د لمونځ وکړي، که یې دواړې جامې نه درلودلې نو په یوه جامه کې د لمونځ وکړي مګر لمونځ یې مکروه دی. فتاوای هندیه جلد اول صفحه 106، بدائع الصنائع جلد وهم صفحه 9، الفقه الاسلامي وادلته جلد وهم صفحه 900. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.